پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر. $1 څنګه 103 کلدارو ته رسیدلی؟ پاکستان څنګه له اقتصادي ناورین سره مخامخ دی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. پاکستان د اقتصادي ناورین له پراختیا سره د یو امریکایي ډالر بیه تر 103 پاکستاني کلدارو رسیدلې ده. اقتصادي شنونکو د کلدارو دا بې ارزښته کېدل بېسارې ګڼلې او ویلي دي چې د پاکستان وضعیت ورسره ډېر زیانمن شوی دی. ویل شوي چې د کلدارو د دې تاریخي کم ارزښته کېدو دلیل د پیسو نړیوال صندوق سره د دغه هیواد د خبرو ناکامېدل دي. د پاکستان د مالی وزیر هغه راپور رد کړی دی چې ګواکې د پیسو د نړیوال صندوق سره د 1 میلیارډ یورو د پور د قسط په اړه خبرې اترې بې نتیجې وي. د خبرې اترې د اکتوبر له 4 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې ترسره شوې وي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې په مثبت ډول روانې دي او د پای ته رسیدو کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی. ویل کېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ په جون میاشت کې د ورته خبرو اترو په ترڅ کې د پور د قسط د ورکړې د شرطونو په اړه کوم توافق نه وی شوی. تمه کېږي چې د کلدارو بیه به تر دې هم پرېوځي او پاکستان به نور اقتصادي زیانونه ګالي. پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د پیسو د نړیوال صندوق په خړ لیست کې هم شامل دی. دغه ستونزه هم د پاکستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره مرستندوی عامل ګڼل کېدای شي. د پاکستان یو شمېر ترهګرۍ ضدو جریانونو تل خبرداری ورکړې چې د ترهګرۍ سره د پاکستان ملاتړ به دغه هیواد خطرناکو لوریو ته سوق کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.